دې ته په تمه ناست چې سبا ورځ د دغه امریکا نه، د دغه روس نه، د دغه تاجکستان او پاکستان نه بله ډله درته جوړه کړي، بیا په افغانستان کې خونریزي وکړي. موږ د دې خونریزي والله که طرفداران یو، ځورېږو په خپل په دې وطنوال باندې. دغه مبین صاحب دغلته مخامخ ناست تر ډېر زیات مخالفتونه ورسره لرم، خو د یو تار ویښته د ضایع کولو طرفدار یې زه نه یم. په والله که درته دروغ وایم، موږ چې دلته راغلي وو د افراطیت خلاف راغلي وو او دلته وایي دغه ځای کې دا اوس چې کوم د اسلام کیسې په دې افغانستان کې روانې دي، والله په بالله چې ځوانان دې په دې سوشل میډیا باندې تاسو په خپله کتلي چې وایي چې دا اسلامي ځای نه غواړم. د مبین صاحب په لایف کې یوه مېرمنه راغله، اول یې د قرآن تلاوت ورته وکړه، بیا ورته چې زه دا دین نه منم. حافظ د قرآن چې اسلام پرېږدي، سبا ورځ به د ما په څېر یو بېسواده چې د اسلام نه خبر نی، که دا ډول تاسو اسلام خلکو ته ښیي، خو زه خو اسلام نه وړم، دغه خوشحال صاحب به موړي دا ټول. دا خو د خدای شکر ده چې موږ یو 15 صفحې د قرآن لوستي، سیرت النبي مو لوستې ده. موږ خو په دې پوهېږو چې په اسلام کې ظلم او وحشت نشته. دا تاسو چې کوم حقوق د دې خلکو خورئ، دا خو طبیعي خبره ده. موږ په ذهن کې به دا سوال راولاړېږي چې وروره دا هر څه د اسلام له ادرسه کېږي. د عمر رضی الله تعالی عنه موږ خو وروره ټول خلافت لوستی ده، هغه خو د خلکو په کورونو ګرځېده، دروازې ورټکولې چې په کور یې ډوډۍ شته او که نه. تاسو مخکې د پیغمبر علیه السلام مثال ورکړ، دا اوس چې په وطن کې دا څه حالت ده، دا کوم یو د خلفای راشدینو راونیسه، د پیغمبر علیه السلام را دور ونیسه، کوم حالت سره برابر یو یم ولا که دغه یوه کړنه سړی ځورېږي. والله قسم دې زیاتي وژاړو تاسو ته. دا د وطن د لوڼو سره چې کوم ظلم کوئ، والله دا قابل د قبول نه ده. دا ځوانان خو چې هر څه سي، زه په ایران او په ترکیې به درته رئیسو، وهل به مو خورو، ټکول به مو خورو، د دې غربي نړۍ به موږ سپي ومینځو. د تاسو د خولې خبره موږ د کم موږ سپي مینځو. دا خو د وطن لوڼو سره دا ظلم مه کوئ. سبا ورځ هغو ته به د موږ ورته په کومه سترګو ګورو چې و بې غیرت، موږ ته به وایي چې و بې غیرت و. تاسو خو نارینه وئ، موږ ورته چې وروره موږ خو د رزق دپاره تښتېدلي وو، دې اروپا امریکا کې مو سپي مینځل، تاسو دپاره چې تاسو ته والله نور دلته مبین صاحب تاسو ته زه والله درته ژاړم. دا مخالفتونه دا ټولې کیسې پرېږده، حد اقل تاسو خو خپل غږ اوچت کړئ. تر کله پورې به دغه ترازو بحثونه به کوو، ته صحیح زه صحیح، زه صحیح ته صحیح. دا خو د موږ حل لاره نه سوه. که تاسو په واقعیت کې د دغه زه درته وایم مبین صاحب، زه په تېر جمهوریت کې ما 6 میاشتې CV په لاس ګرځولی، وزارت په وزارت، ریاست په ریاست، چا ماته والله که 5م بست هم راکړی، او زه په ځان کې دا وړتیا وینم چې په 5م بست کې په ښاروالۍ کې کار کوی سم، خو ما ته چا اجازه را نه کړله. زه بیا هم د همدغه حالاتو سره ما ویل چې زه خیر د یو سیسټم ده، کرا به جوړېږي. ما په وکیل نیوکه کړې، ما په وزیر نیوکه کړې، ما هر څه کړي دي. خو دا اوس چې کوم حالت ده چې د طالب ختم ښه وای، بد ته هم بد وای، ولس بیخي تاسې اصلا کې نظر کې نه ساتي. دا ظلم دی. د قیامت په ورځ باندې به تاسو د دې ولس هر یو بچي ته ځواب ورکوئ، خپله امیر صاحب هم ځواب ورکوي، دا څوک چې ملاتړ کوي. ځکه چې ظلم ته څوک ظلم نه وایي. ورسې پسې اسلام کې خپله وګورئ، حق دپاره خلک غږ پورته کوي. حد اقل تاسو ته څوک څه نه وایي. موږ خو که دې وطن ته راغلو، بیا به لکه د جاوید مومن په څېر بندي یم، یا به د مطیع الله ویسا په څېر بندي یم، یا به د بل چا په څېر. بس دی والله سړی نور زیاتې ستړي، قسم ستړي.